نبی علیه الصلاة والسلام په لاره باندې تېرېدو، یو بوډۍ د ور په مخه کې ناسته ده، غټ فیټ یې ورسره پروت دی، غټ فیټ یې ورسره پروت دی. نبی علیه السلام چې تېرېږي دا بوډۍ ورته آواز کوي، ای ورارو راشه دا پیټې زما دې اوږې ته راوخېجوه، زما په دې اوږه باندې کېږدوه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل خموري در اوچتومئ. چې کله نبی علیه السلام فیټ یې اوچت کو که نه، اوس پیټي ته ګوري د هغې وزن زیات دی، بوډۍ ته ګوري کمزورې ده چې دا به دا پیټې وړي څنګه. نبی علیه الصلاة والسلام هغې بوډۍ ته وایي وی مورې کو دې خوښه یې زه د یو ځای پورې ځم نو چې دا پیټې در سره د هغې ځای پورې اوسم نو ښه به نه وي. بوډۍ ورته وایي دې نه نوره بهتره خبره کومه کېدی شي، کو دا دې را سره ووړو خو په ما به غټ احسان وکړې. نبی علیه الصلاة والسلام دغه پیټې روچت کو، په خپله اوږه باندې کېښود او د بوډۍ نه مخکې روان دی، بوډۍ پسې وروسته روانه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته په لاره تپوس کوي مورې چېرته ځې او چېرته روانه یې؟ دا دومره غټ پیټې دې ځان سره اخیستی چېرته دې مخه کړې ده؟ بوډۍ ورته وایي وی ورارو ما د خپل پلار نیکه د دین سره ډېره زیاته وفا کړې ده، ما د خپل پلار نیکه دین سره ډېره زیاته وفا کړې ده، خو خبر شویم چې په مکه کې یو جادوګر راوتی دی، په خلکو باندې جادو کوي او د خلکو نه د هغې دین اخلي، د هغې مذهب ورله بدلوي. ما وی ما د پلار نیکه د دین سره ډېره مینه کړې ده، هسې نه چې په دې اخري عمر کې د هغه جادو په ما باندې وچلېږي او زما نه زما دین واخلي چېرته. نو ما سوچ وکړو چې ښه خبره دا ده چې دا مکه ورته پرېږدم نو بهتر به وي، هسې نه چې زما دین زما نه والي چېرته، دا مکه ورته پرېږدم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ښه روان دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم ځای پورې تو هلته یې پیټی کېښودو، وي مورې وشو اوس در نه زه رخصت شمه. بوډۍ ورته وي او وراره ته اوس ځه دا دې غټ کار وکړه چې ما سره دې پیټی دلته راورسو. خو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته رخصتېږي که نه دا بوډۍ ورته له شان اواز کوي ای ورارو لږ ودرېږه تا ته یو خبره کومه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته واپس شو، وی ها مورې وایه. وی بچیا چې زه لاړه شم بل ځای ته که نه نو خلک به رانه تپوس کوي چې مکه دې ولې پرېښې ده، ولې د مکې نه راغلي؟ نو زه به ورته وایم چې په مکه کې یو داسې سړی راوتی چې نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم، داسې جادوګر دی د خلکو نه د هغې دین اخلي، د هغه د وجې نه ما مکه پرېښې ده. نو خلک به مکې ته ډېر بدې ردې وایي، ډېر بدې ردې به وایي چېرې دا خو ډېر بد ځای دی، داسې ناکاره خلک دی چې خلک یې په هجرت مجبوره کړی دی، داسې ناکاره خلک دی چې خلک ترې نه کډه کوي، بوډۍ ته دې هم راوتي، دا خو ډېر ناکاره ځای دی. نو خلک به مکې ته بدې ردې وایي. بچیانو زه به ورته وایم چې مکې ته بدې ردې مه وایئ، کو ناکاره خلک پکې شته نو ښه خلک پکې هم شته چې ورته زه بیا ستا نوم اخلمه. ته راته خپل نوم ووایه چې زه ورته وایم مکې خلک ټول بد نه دی، خیر دی کو یو ځوان پکې بد دی، داسې ښه نوجوانان ښه هلکان پکې هم شته، ته راته خپل نوم ووایه که نه. نبی علیه الصلاة والسلام مسکی شو وخندل، وی مورې د کم محمد نه چې ته کډه کوې هغه ستا وړاندې ولاړ دی، د کم محمد نه چې ته روان یې که نه هغه ستا وړاندې ولاړ دی، چا ته چې ته جادوګر وایې هغه ستا وړاندې ولاړ دی. بوډۍ ورته وایي ته محمد یې، هغه محمد نوم ستا دی یقیني؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل او دکه نوم ما ته زما مور او پلار ایښی دی، هغه محمد زیمه د چا د وجې نه چې ته روانه یې. هغه بوډۍ ورته په ژړا شوه، وی یقینا ستا جادو په ما وچلېدو، ستا جادو په ما وچلېدو، زه چېرته د داسې سړي د وجې نه مکه نشم پرېښودی، راشه ماله دې لاس په لاس کې راکړه چې زه کلمه ووایم ستا. وروڼو مینه محبت، موږ د یو داسې پیغمبر نوم اخیستونکي یو، موږ د یو داسې پیغمبر ته خپل نسبت کوونکي یو. پکار دا ده چې بیا د هغه اخلاق هم خپل کو، د هغه کردار هم خپل کو، د هغه گفتار هم خپل کو که نه. مونږ لم داسې اخلاق پکار دی چې زما اخلاقو ته یو سړی وګوري غیر مسلم چې اسلام راوړي، داسې اخلاق زما نه وي چې غیر مسلمه ما ته ګوري هغه په خپل کفر باندې شکر وباسي. داسې کردار پکار دی، داسې گفتار پکار دی. مسلمان او دې ګوري که نه زه خپل نسبت اخر کوم چاته، زه د کوم پیغمبر نوم اخیستونکی یم. نو موږ لرونو په خپل منځ کې مینه محبت دا خورول پکار دي، رورولي پکار ده، ژوند ښایسته تېرول پکار دي. لنډې مختصر ورځې دي، سبا به د دې دنیا نه تلي یو،
کو ښکلی ژوند خو تېر کړی خو هر سړی به موږ په خوب باندې یاد کړي چېرې ښه سړی و ښه سړی و ښه سړی و او که چېرته بد ژوند خو تېر کړی نو هېڅوک به موږ په خوب سره یاد نه کړي. مختصر ژوند دی، دنیا فاتح کېدونکې ده.